زمارونو په یوه خبره ځان پویه کوي زما استاد طبیعت او ذهن دا فیصلې کوي چې دا دومره خبره کېږي چې په ګناهونو کې خوشحالي نشته او موږ خو چې وینو په ګناه کې وایي خوند شته نه خلک وایي دا په ګناهونو کې خوند شته په دې ځان پوی کوي ګناه کې خوند نشته ګناه کې مصیبت غم تکلیف شته خوند په عبادت د الله په دین کې دی نو ما او تا چې ګناهونه ډېر وکړه اوس ما او تا سربنګو شو زړه مو تک تور شو اوس ما او تا په خوندو بې خوندي نه پوهېږو لکه هغه مریض چې ذایقه خرابه شي خواږه و ترخه دواړه پیه وي نو هغه ته که څو واره ووایه چې دا خواږه دي کله یې مني زما او ستا د ګناه په وجه مو د خپل طبیعت و خپل حقیقت و خپل جوړ ټول برباد کو اوس که زما شانته غریب درته هر رقم قرآنونه واخلي نه منې خو لږ د مثال په طور به دې پویه کړم دا د ګناه د خوند ناري چې خلک وایي زمارونو د دې د خوند مثال د خارش د وجې نه د ځان ګرولو دی چې کم چاته د خارش مریضي ولګېږي نه چې بدن یې کا کوي دا د کا مریضي سټ یې کا کوي ملا یې کا کوي بدن یې کا کوي لګیا یې ځان شکوي نو پر دې شکولو خوند هلي که نه هلي په شکولو خو خوند هلي خو چې دا ځان یې ګرول پرېښول بېرته تکلیف مریضي ده ما او تا چې کم ګناهونو باندې اخته یو په ګناه اخته یو ګوره دا ګناه مریضي ده بیماري ده غلط عمل دی ناجوړي ده لیکن چې په اخته یې خوشحاله یي چې دا پرېږدي شول بېرته هغه ستا او ستا تکلیف دې ته لږ سوچ فکر وکړو د خارش مریض چې خپل ځان ګروي نو دې وخت کې لګیا یي چې والا دا ګرېدل خوند کوي نه دی کوي لا خلک ورته نه وایي چې ځان مه ګروه دا مرض نور زیاتېږي ګناه که دې څومره کول دومره به خارش درته لګي دومره به په ځان اخته یې که چیرې علاج غواړې د ګناه مې کوه بس پرېږده دا مریضي به خدای ورکه کړي نو چې تی یې کوې یوه وکم بله وکم هغه دې سال ته اوس ورسېدو محمد رسول الله فرمایي چې هره ګناه څوک وکړي په زړه یې تور ټکی لګي یو تور ټکی بل تور ټکی آخر دغه د ګروپ په شان روښانه د مؤمن زړه دا بیا لاړ شي د کافر زړه ترې نه جوړ شي د کافر د زړه په شان سخت توره شپه پي حلال و حرام چې څه وکړه هغه یې وکړه نو زمانونو ګناه کې خوند نشته دی